د 1% ذهنیت دا مفهوم د دې خبرې پر محور راڅرخي چې په نړۍ کې ډېر لږ خلک هغه طرز فکر لري چې هغوی ته غیر عادي بریا، تمرکز او دوام ورکوي. دا یوازې د پیسو یا مقام موضوع نه ده، بلکې یو ذهني سیستم دی. هغه طریقه چې ته نړۍ وینې، پرېکړې کوې او په سختو حالاتو کې خپل ځان کنټرولوې. دا ذهنیت په اصل کې د عادتونو، نظم او اوږدمهاله فکر مجموعه ده. عادي خلک اکثره د فوري خوښۍ په لټه کې وي، لکه تفریح، اسانه ژوند یا ژر نتیجه. خو د 1% ذهنیت لرونکي کسان برعکس کار کوي. هغوی لنډمهاله قرباني مني تر څو اوږدمهاله ګټه ترلاسه کړي. هغوی پوهېږي چې بریا تصادفي نه ده، بلکې د کوچنیو تکراري او منظمو کارونو پایله ده. همدا مفهوم په اټومیک هیبټس کتاب کې ډېر ښه واضح شوی دی، چیرې چې ښایي کوچني عادتونه د وخت په تېرېدو سره لوی بدلونونه رامنځته کوي. د 1% ذهنیت بل مهم اړخ دا دی چې دا کسان د خپل فکر مالکان وي، نه د احساساتو غلامان. کله چې یو عادي انسان ستړی سي، هغه کار پرېږدي. خو د 1% ذهنیت لرونکي انسانان پوهېږي چې نظم تر احساساتو مهم دی. دا هماغه څه دي چې د اغېزناکو خلکو 7 عادتونو په کتاب کې ورته اشاره سوې ده. مؤثر خلک خپل ژوند په اصولو چلوي، نه په موقتي احساساتو. همدارنګه دا ذهنیت له مسؤلیت اخیستلو سره ژوره اړیکه لري. 1% ذهنیت لرونکي خلک خپله ناکامي پر نور نه اچوي، نه پر حکومت، نه پر ټولنه او نه هم پر قسمت. هغوی خپل ژوند خپل پر غاړه اخلي. که مات سي بیا راپورته کېږي، که ناکامه سي زده کړې ترې کوي. دوی د ستونزو پر ځای حل لټوي او دا فکر هغوی له نورو عامو خلکو بېلوي. یو بل مهم ټکی دا دی چې د 1% ذهنیت لرونکي خلک له یوازیتوب او سخت کار څخه نه ویرېږي. دوی پوهېږي چې د لویو هدفونو لپاره باید کله ناکله له خلکو لرې سي، خپل تمرکز وساتي او هغه کارونه وکړي چې نور خلک یې نه غواړي وکړي. همدا وجه ده چې هغوی په پای کې هغه ژوند ترلاسه کوي چې نور خلک یې یوازې خوب ویني. په پای کې د 1% ذهنیت یو ساده خو ژور اصل لري. هغه دا چې ته هماغه کېږې چې هره ورځ یې کوې. که ته هره ورځ ځان ښه کوې، که څه هم ډېر لږ وي، نو په اوږدمهاله کې به له اکثریت څخه مخکې سي. خو که ته هره ورځ هماغه عادي کارونه تکراروې، نو پایله به یې هم عادي وي. نو فرق یوازې په لویو کارونو کې نه دی، فرق په کوچنیو انتخابونو کې دی چې ته یې هره ورځ کوې.